د سعودي عرب په پاکه خاوره او یې نه د پکار چې څوک کوي داسې کارونه او یا الله ماته به مې کړي نه دښمنان راپسې دي په ما میند کلي مینان راپسې دي یوازې کور ته زما سلامونه ملګرو عادل ارمان ما او د خپلې پاڼې عادل ارمان دا مهال ستاسو سره نیغ په نیغ یم د اختر زما په خیال درېیمه ده د اقبال صاحب او د ضمیر صاحب تر څنګ یم ما څه موده وړاندې یو پوسټ کړی و چې ستاسو څه پوښتنې مې د ضمیر صاحب نه نو تاسو بالکل فریلی کولی شئ او ستاسو پوښتنه به زه ضمیر صاحب ته ږدم او د هغې جواب به ترې طلب کوم خو لا هغه موقع نه ده را جوړه شوې نو هغه به انشاءالله هم په دې هفته کې دغه ویډیو ریکارډ کوو خو نن د اختر دغه ورځې دي غواړم چې د اقبال صاحب او د ضمیر صاحب په خوږ غږ باندې څه ټپې ستاسو سره شریکې کړم نو اقبال صاحب تاسو ورته بنیاد کېږدئ او ضمیر صاحب به شروع شي ډېره زیاته مننه دیوال به پرې ځو د سترګو تور دې راله سپین کړو یا د سترګو تور دې راله سپین کړو نور میں صحت د انتظار ګورې مینا هو یما ته د خپل جانان را یاد کا هو خدای ورک زنګې دلی قدمونه څنګه د مست په یارانوم څنګه د مست په یارانوم څنګه رنځور دي د بېلتون په تبه شومه او یې زما په حق کاپر یارا او یې زما په حق کاپر یارانو او یا د بزرګې قصې دی اورم وخاندما یا په وجود روغ بدر تخکارم د زړه په سر به مې ونشمېرې داغونه او یې جینۍ کمال یې را نکړې نو او یا پپلار دی وشد تیزابو بارانونا په دولتونو پسې ورکا شپږم اختر دی بیلتای تیروما او یا زدی د غمالی ونی شما او یتا خو اختر لجوړې درې کړي دینا زما د مرګای خبر کړې لار ور لور کړې هوا ګیرا برازینا او چې مور مې مړو کور مې خوشینو او یا پس غنی اختر می زړه نه غونډې دنا د چا چې مور او پلار ژوند وي شکر دی وباسي پیران پکور لرینا او یا د سعودي عرب په پاکه خاوره او یا نه د پکار چې څوک کوي داسې کارونه په دوه قدمه کې را نغلي خلک په یار پسې زنګلې لټوینا او یا الله ماته به مې کړي نه دښمنان راپسې دي په ما میند کلي مینان راپسې دي یوازې کور ته زما یا الله یا الله
ماته به مې کړي نه دښمنان را پسې دي په ما میند کلي هلکان را پسې دي یوازې کور ته زما دا تورې سترګې دې راواړه خیالي بلبلې جار خمارې بلبلې چرته رانه لاړې جار خمارې بلبلې چرته رانه لاړې ډېر